کوچنی امنیتي پیښه په لویو سیاسي پیښو هم بدلیږي. له تیرو 2 میاشتو راهیسې چې پر افغان خاوره تیری وشو، پر ډیورن فرضي کرښه انتقامي عملیات ترسره شول. دا موضوع نوره هم پراخه شوه. وروسته په قطر، ترکیه او بیا سعودي عربستان کې مذاکرات ترسره شول چې په هر پړاو کې پاکستان له واقعیتونو انکار او شاتګ کاوه. د افغانستان له لوري سوداګریز پریکون اعلان شو او تر هغه چې پاکستان افغانستان ته قوي تضمین نه وي ورکړی، هیڅ یوه سوداګریز لاره به نه خلاصیږي. د پاکستان پوځي رژیم په نظامی ډګر کې هم هغه اول ماتې خوړلې وه، خو په سیاسي ډګر کې بیا کشمکشونه ته لاره هواره کړې وه. مختلف غیر منطقي غبرګونونه یې وښودل او له زور څخه یې کار اخیسته تر دې چې سوداګریز پریکون ورسره رامنځته شو. په داسې وخت کې سوداګریزې لارې بندې شوې چې د پاکستان د تازه میوو موسم دی. د کارونو واقعاً پر پاکستان پوځي رژیم فشار راوړ، ځکه د ناسنجیده پریکړو قیمت یې نه یوازې پوځ بلکې ولس هم پرې کوي. بالاخره دغې ټولو پیښو اړیکې سختې کړکېچنې کړي دي. د سپین بولدک وروستی نښه دا هم د دغې اوږدمهاله کړکېچنې اړیکې یوه تازه بېلګه ده. د پاکستان پوځي رژیم چې په کنفرانسونو، فشارونو او منډو ترړو هیڅ ترلاسه نه کړه، وروستی انتخاب یې بیا هم په جګړه کې د اوربن او تعهد ماتېدل و چې یو ځل بیا یې لاس پرې پورې کړ. ترڅو د پاکستان ولس تیر باسي او توجه یې بل لوري ته واړوي. کله چې یو ځل بیا افغانستان غبرګون ښودلو ته اړ کړی شو، نو پاکستان پوځ د تل په څېر پستې خوشې کړې او د جګړې د درېدو غږ یې وکړ. ښه دروازه دې پټاو که قرآن روی دی. اوس کار ولاړ دی اوه ښه ماشاءالله ماشاءالله. زه الحمدلله ملګري خو به نه یې درته خوشته ماشاءالله ماشاءالله. زه الحمدلله چې ملګري نه دي خوږ وروره. که د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمکشونو تاریخ ته پام وشي، نو کاري چې ستونزه یوازې د نن ورځې نه دی بلکې د کالونو سیاسي رقابت، نفوذ او جیوپولیټیکي اختلافات په څېر موضوعات شته. پاکستان په سیمه کې د فشار پر پالیسۍ ولاړ دی. دغه هیواد تر خپل مدیریت لاندې یو بحران ساتلی چې هر وخت یې د سیاسي امتیاز لپاره استفاده کوي. هر کله چې پاکستان له داخلي سیاسي شخړو، اقتصادي ستونزو یا نړیوال فشار سره مخ شي، پر ډیورن فرضي کرښه جګړه او تیری د فشار د یوې چټکې وسیلې په توګه کاروي. دا ډول نښتې د دې ښکارندویي نه دي چې ګواکې پاکستانی پوځي رژیم ستر توانایي لري، بلکې د پوځ د قدرت او کنټرول یو دوامداره انځور وړاندې کول غواړي، په ځانګړي ډول په هغو حالاتو کې چې کورنی بحران یې زیات وي. مګر خوشبختانه نورونو د پاکستان لخوا دا مدیریت کېدونکی بحران استفاده کول هم له خطر سره مخ شوي دي، ځکه اسلام آباد اوس پر کابل نفوذ نه لري. نور یې نو پر افغانستان راج ختم شوی دی. افغانان که حوصلې لري نو حافظې او اړینې محاسبې هم لري. همدارنګه د پاکستان لارې به چې کله په موږ باندې قطع شوې، په یو میاشت کې یا په څو ورځو کې به د خلکو شکایت راپورته شو، ځکه بازارو کې به مواد کم شو، زموږ ټوله تکیه په یو اړخ باندې وه، اما قیمتۍ زیاتې شوې. خو تاسې اوس وینئ دا نن چې موږ تاسې دلته ناست یو 4-5 ورځې کېږي پاکستان ټولې لارې په موږ تړلې.
څو دروازې څلور شپږ دروازې دي که څو ټولې تړل شوي دي. الحمدلله د افغانستان په بازارونو کې هیڅ شی نه دي کم شوي تر اوسه. ځینې مواد که قیمت هم لږ پورته شوی علت یې دا ده زموږ تجارانو دغه خپله سرمایه له یوې خوا اړولې بلې خوا ته څو چې هغه ټول مراحل طی کېږي یو 2 میاشتې وخت یو میاشت وخت به ونیسي. زموږ که د مسلې عمق نور هم داخل شو نو ویلی شو چې د ډیورن فرضي کرښې او د پاکستان د داخلي امنیت مسالې د دغو نښتو دوه مهم او تلپاتې لاملونه دي. پاکستان هڅه کوي چې د عملي واقعیتونو په بدلولو سره ډیورن کرښې ته د منل شوي سرحد بڼه ورکړي، په داسې حال کې چې د افغانستان ولس د تپل شوي کرښې د رسمي سرحد په توګه نه مني. همدغه راز پاکستاني پوځي رژیم هڅه کوي چې د داخلي امنیت پړه پر افغانستان واچوي. هر کله چې پاکستان پر ډیورن فرضي کرښه نوي تاسیسات جوړوي، محدودیتونه زیاتوي یا نظامي فعالیت پیاوړی کوي، هدف یې د ځان امنیت خوندي کول نه وي بلکې د یوه نه اعلان شوي رسمي سرحد لوري ته د شرایطو جوړول وي، خو هغه مهال بیا د داخلي امنیت مسله هم ورپورې وتړي. اقتصادي اړخ هم په تیر کې د پاکستان د سیاسي فشار بنسټیزه برخه وه، ځکه چې افغانستان د صادراتو او وارداتو په ډیره برخه کې د پاکستان لارو ته اړتیا درلوده. پاکستان هم له دغې لارې څخه د یوې اغېزمنې سیاسي وسیلې په توګه کار اخیسته. کله به یې لار بندول او کله به یې ټرانزیټ ته په سختو شرایطو او لوړو ټیکسونو اجازه ورکوله، خو اوس افغانستان خپل اړتیاوې له نورو هیوادونو څخه پوره کړي دي او نورو نو اړتیا نشته چې افغانان د پاکستان لارو ته تم شي. پاکستان نه په بشپړ ډول د جګړې اراده لري او نه هم د بشپړ ثبات غوښتونکی دی، بلکې د دوامداره فشار یوه داسې وسیله ساتي چې هر وخت د خپلو سیاسي او امنیتي اهدافو لپاره ګټه واخلي. افغانستان ته د حل لاره په واکمنۍ، داخلي ثبات، اقتصادي تنوع او د ټرانزیټ د بدیلو لارو په جوړولو کې نغښتې ده. هر څومره چې افغانستان د پاکستان له انحصار اړتیاو څخه ځان خلاص کړي، همهغومره به د پاکستان د فشار د تګلارې اغېز کمیږي او اسلام آباد اړ کېږي چې د برابر تعامل، متقابل درناوي او متوازنو اړیکو لور ته حرکت وکړي.